دا په څو دی؟ دا ما 15,000 هغسې دی 15,000 په څو یې راکې؟ او چې څه ګټه یې هغه ما د راګه حق حلاله په دې سپینه ګیره باندې زه دروغ وایم او نه هغه وایم. دا دوه غاښه چې وکړي دا دوه غاښې دی ښه ګورې دا دوه یې غټ کړي دي صحیح ده دا چې ورته دا څلور غاښې شي بیا دا هم چې داسې پلن کي دا نور چې پلن کي شپږ غاښې شي هغه چې ورته بیا هغه هم ټول پلن شي اته غاښې شي. اوس یو سلې ما واغېستو تقریبا په 11,000 افغانۍ باندې دا سلې مخکې په 9,000 9,500 کېده. غلیوال دې پرون اخیسته پرون خو دلته د منډۍ ورځ هم وه که نه ریټ ډېر اوچت دی اوس څاروي ګران دي ډېر. دغه غوایي قیمت څو دی؟ د دې غوی قیمت هم 2.5 لکه کړی ورو 2.5 لکه افغانۍ چې مو واخیستل که نه اختر دپاره واخلو خو منډۍ خو چېرته نه ده تللی دا سړی ګوراړي وران وران ګوري هسې نه چې درنه مې ووهي والله نو عموما مال سکال قیمته دی که سیرلی دی او که ورې دی کونړ او د درینور او د ښار او د کابل او د لغمان ځایونو مال همدغه مېز دا ساحه چې مرکزي ځای همدا ده. مرکزي ځای خیري ولسوالي ده. بهر یو ویلې پاکستان لاره بنده ده سږ کال به مال قیمت یې نه به پیدا کېږي خو د هغې نه سږ کال د ټولو په پرتله باندې مال ډېر ښه دی. دې پرون یو خپرونه هم کوله غوایي ته هغې نیولی میږ ورته وایي چې ته اختر ته خوشحاله یې که خفه یې خوشحاله دا پوښتنه غوښتل نه وکړم. سلامونه درنو هیوادوالو که غواړئ چې د نړۍ ټولو هیوادونو ته خپل اجناس او اسناد په مطمئن او چټک ډول واستوئ نو ایکسپو UPS انتخاب کړئ. زه مهراب ګل مخلص ستاسې په خدمت کې. قدرمنو لیدونکو ستړي مه شئ هرکلی او ښه راغلاست درته وایم هیله لرم چې ښه به یئ او د ژوند په ټولو ستونزو ناخوالو به برلاس یئ او ژوند به مو د سکون او آرامۍ په فضا کې تېرېږي. بیا هم د افغانستان د لویو ښارونو له جملې څخه لوی ښار ننګرهار جلال آباد او د ننګرهار جلال آباد اړوند دا د خوي ولسوالۍ ده. نن د دوشنبې ورځ ده او دلته د یکشنبې په ورځ باندې میله لګېږي. زموږ هیوادوال راځي له نورو ولسوالیو ولایتونو او د جلال آباد ښار څخه د سودا او پلور او پیر ترسره کېږي او همدارنګه یو بل ډېر څه چې دلته تر سترګو کېږي هغه بیا د مالونو پیر او پلور دی هغه مالونه او څاروي چې د اختر قرباني ورباندې کېږي. نن د دوشنبې ورځ ده پرون دغه میله ترسره شوې خو د اختر تر ورځې پورې دغه میله جاري شوې ده تر هغه وخته پورې تر څه وخته پورې چې قرباني کېږي ځکه زموږ او ستاسو ډېری هیوادوال په ښارونو کې اوسېږي او هغوی د مالونو او دغه قربانیو د څارویو د ساتنې لپاره ذهن لري نو په همدې خاطر دغه میله جاري کېږي او تر هغه وخته پورې دغه میله جریان لري تر څو چې د اختر کومې ورځ دي هغه نه وي ختم شوي. راسره پاتې شئ نننۍ خپرونه د دغې څارویو اړوند برابرو چې دلته په کومه سویه څاروي راوړل شوي دي له کومو ځایونو راوړل شوي دي او قیمتونه یې څنګه دي او همدارنګه اخیستونکي او خرڅونکي له شته بازاره راضي دي که نه. راسره پاتې شئ خپرونه راسره له پیل نه تر پایه پورې ګورئ. ډیره مننه قدرمنو لیدونکو چې راسره سئ ملتیا مو کوئ او زموږ خپرونه وینئ څارئ مو او ملتیا مو کوئ. لکه څنګه چې تاسې په تېر کې ولیدل دا د خوي ولسوالۍ اړوند د څارویو هغه منډوي دی چې د لوی اختر لپاره د څارویو پلور او پیر دلته ترسره کېږي. مخلص صاحب سړی مې ډېره مننه کور دې ودان تا ته او لیدونکو ته دې سلامونه. ډېره مننه په خیر اوسئ. داسې دوړو کې سپېره مېره شوی خدای دې خیر کړي. اختر را روان دی که نه اختر خو را روان دی پکول دې هم د کار دفتر کې پرېښی دی نشته زه خو زما پام زه خو درته ګور هر وخت کې وایم چې خپرونې ته ضرور ته وایم چې مخلص صاحب پکول ځان سره اخله اوس دې خدای خیر کړي نو چې زه خو د کور نه راغلم ما دفتر کې نه ومنه نو د کور نه راغلم او صافي صاحب د کور ودانې د هغه سره په شریکه باندې موږ مالونه اخلو نن او هغه کورنیو ته چې بېوسه دي هغو ته یو څه قرباني برابرو نو شاید داسې شپږ اووه ماله واخلو هغه کورنۍ چې قرباني نه کوي هغو ته وسپارو چې کور کې قرباني وکړي او د اختر پرې رنګین شي. ډېره مننه الله جل جلاله دې ستاسو تحقیق او خیراتونه قبول او منظور کړي په خپل دربار عالیه کې. څنګه چل دی د میلې د منډوي بازار څنګه دی څاروي قیمت دي که ارزانه؟
لکه څرنګه چې تاسو ته ښه بهتره معلومه ده دغه په وروستیو کې د پاکستان لاره وتړل شوه او دا کوچني مالونه چې وو دا د پاکستان نه راتلل او چې کله د پاکستان لاره وتړل شوه نو طبیعي خبره ده چې یو څه قیمتوالی به راځي خو ښه خبره دا ده چې په وطن کې بیا دا مالونه لرو خیر 1500 ګران ني په مال کې کوم مال چې موږ په 15 اغستو هغه شاید اوس په 15,000 وشي خو بیا خواله په دې کې دی چې موږ په خپل هیواد کې دنه مالونه لرو اوس یو سله ما واغستو تقریبا په 11,000 افغانۍ باندې دا سله مخکې په 9,000 کېده نو یو څه قیمتوالی پکې راغلی دی میله سږ کال یو څه ګرمه ده خو وروستیو پورې بیا نه معلومیږي هر یو کس دا مالونه راوړي دي او یو لوړ بیه ورباندې ایښې ده شاید چې یو څه کم شي په وروستیو کې خو په داس فلحال چې یو څه قیمت دی که چېرته له پلورونکو سره خبرې اترې وکړو مخلص صاحب هغه وایي چې مالونه بیخي ارزانه دي څوک یې بیخي پوښتنه نه کوي وایي په اوبو کې رانه خلک نیسي او که له اخیستونکو سره خبرې وکړو هغه وایي چې قیمت دي نو ولاکه موږ په دوه کې اوس حیران شولو چې څه وکړو اوس نه خو زه پوهېږم که نه دغه سیرلی اوس چې دی کاکا دغه سیرلی په څو دی دا په څو دی کاکا دا په څو دی دا ما 15,000 هغسې دی 15,000 په څو یې راکې او چې څه ګټې هغه ما د راګه حق حلاله په دې سپینه ګیره باندې زه دروغ وایم او نه هغه وایم بس دا یې ریټ دی ښه 15,000 افغانۍ ستا په نظر ښه دی که نه او ښه دی ګټې دپاره چې اخیستی ښه دی نه ګټ دپاره اوسني بازار کې ښه دی 10 منه غوښه به ورکړي نه دا چې ډېر ورکړي 4 منه 3.5 منه 4 منه دا ورکوي 3.5 منه ته حساب وکړه چې کیلو ته یې واړې 600 روپۍ دلته ورځي خدای 4 منه خو به وي 40 کیلو شو 40 کیلو په 15,000 تقسیم کړه څو راځي نو 500 نه زیات اوس هم درته پرېوځي که نه تقریبا 600 کیلو پرېوځي هرته نو ته حساب وکړه چې څومره ګران دی نن سبا مال همدغه مال په پروس کال کې تا اغستلو تا ته کېدلو په 12,000 افغانۍ باندې نو وجه همدا ده دوی ملامته نه دي ملامته دغه لار ده چې بنده شوې ده که چېرته دغه لار خلاصه وي نو دغه مال به اوس په 12,000 روپۍ کېدلی نه ته دغه لارې بندښت ته خوشحاله یې که خفه ښه خوشحاله یم که دغه یو 15 روپۍ ګران خرچ خو زما وطندار ته به پیسې لاړې شي خو هلته چې کوم غره کې څوک دی هغه چې د ټول کال دا مال ساتلی د دې لپاره چې یو څه وګټي که نه او هغې کې که 15 روپۍ مانه جګ اخلم زه یو مال خو زما وطندار ته ځي زما ورور ته ورځي که دا مخکې راتللی خو پاکستانیانو ته تله ولې پاکستانیانو ته ورکړم ولې خپل هېوادوالو ته یې نه ورکړم که دا 15 زه ګرانه م اخلم هېڅ سوچ مې خرابېږي نه ورته نو ولې اخلم زما خپل هېواد ته ځي ډېره مننه په خیر اوسې مخلص محترم ډېره ښې خبرې ته مې اشاره وکړله چې هغه ګټه پیسې او غوښه هر څه په خپل هېواد کې زموږ دننه پاتې کېږي څنګه تا مخکې خبره وکړه چې یو څو څاروي اخلو د قربانۍ لپاره بېوزله هېوادوالو لپاره کوم ځای ته مو په خیر سره خبره ورسېده وام اخیستل یا پاتې دي او په دې خبره به بېرته خبرې وکړو زه خپله یو خبره کول غواړم که غواړې چې هېواد مو ترقي وکړي یا پرمختګ وکړي زموږ دوه لارې دي یو خو به خپل هېواد تولیداتو ته او حاصلاتو ته لومړیتوب ورکړو تر هغه پورې چې موږ خپل هېواد تولیداتو او حاصلاتو ته لومړیتوب ورنکړو هېواد مو هېڅ کلم ترقي نشي کولی نو هر افغان مجبور او مکلف دی چې لومړی خپل تولید وګوري په دوکان کې چې کله اخلي وي ګوره میډن افغانستان چې لیکلی که 15 روپۍ ګرانې مې وایخله ځکه په یو کارخانه کې څومره کسان زموږ په کار بوخت کېږي ځوانان په کار بوخت وي نو هغه ټولو ته د رزق وسیله له همدې ځای نه وي بله ګټې په افغانستان کې پاتې کېږي او خپل هېواد مو ورسره راپورته کېږي بله خبره د تعلیم لاره ده داسې هېواد ما ته وښیه چې تعلیم پکې نه وي او هغه هېواد دې پرمختګ کړی وي که په جنګونو کېدلی زموږ افغانستان فلسطین او دا نور هېوادونه چې جنګونه پکې دي دا به لومړی مقام کې خو نه تعلیم یوازینۍ لاره ده چې زموږ هېواد به ترقي کولی شي بله خبره تا وویلې چې څو مالونه دې اخیستي تر دې هم هغه 11,000 روپۍ مې واخیستو یو بل مې اخیستی په 6,000 روپۍ باندې نو لکه څنګه چې وړاندې مې ورته ویلې زموږ هدف صرف د هېوادوالو په خوله باندې یو مسکا راوستل دي د هغو اختر رنګینول دي شاید چې موږ په دې هغه کې یو څه پاتې شو ځکه چې هېوادوال مو ډېر غربت ځپلي دي او زموږ وسه دومره نه ده نو هر هغه څه چې زموږ د وسه کېږي اوس موږ 6,000 روپۍ ټاکلي دي چې 6,000 افغانیو باندې مو مال اخلو که هغه وړوکی که غټي صرف قرباني پرې وشي د یو کورنۍ یا خوشحالي پرې راشي زموږ هدف خوشحالي ده نه چې د غوښه نو 4-5 یا 6 مال اخلو هغسې نو ورته ورکوو چې د هغه خوشحالي وشي اوس مې 2 دانې هغه اخیستې دي یو دانه مو غټ ځان ته له تجاران سره چې خبرې وکړي ورته ووایي چې مثلا دغه څاروي چې موږ اخلو په دغې خاطر یې اخلو ګزاره سره نه کوي بالکل ګزاره کوي ډېری خلک داسې چې 15,000 افغانۍ هغه څه چې د دې د وسه مثلا 1000 افغانۍ ګټي تور دی چې دا خیرات کوم هغه 500 د پریدي زما 500 قناعت دی او 500 کې دوی ته 500 پاتې هم نه وي ځکه چې دوی بیا هغه کوي مثلا دې ځوان اوس یو سروې راوستی دی 1000 افغانۍ پکې ګټه نیولې 500 دې نه زه نیسم 500 روپۍ د دې لارې کرایه او ډوډۍ دا شی کېږي شاید چې دوی ته پکې ګټه پاتې نه شي خو دا چې دی هم احساس لري افغانیت لري مسلمان دی په دغه ټولنه کې لوی شوی دی
زه چې دې مې خوشحالېږم چې زما افغان ته د یو څه ورسېږي نو دیم خوشحالېږي دیم د خپلې 500 نه ورتېر شي نو ښه دي افغانان په خپلو کې ډېره مینه لري یو بل سره مجاهد خو ویني مخلص صاحب دې پرون یو خبرونه هم کوله خو یې هغه نیولی میک ورته وایي چې ته اختر ته خوشحاله یې که خفه یې پای کې خوشاله دا پښتنه غزت نه وکم ډیر امانه مخلص محترم په خیر خبره تر سره کړی زما مجاهد سره کیسه وکم څنګه سلام شامودین خو دې ګوره چې ډېرې ښې خبرې سره ونه کړي ها نه شامودین نه دی تکړه دی قدرمن لیدونکو دا چې څنګه مروینه د مخلص محترم چې څومره خبرونه دي فلم بردار د غزوان دی مجاهد مخلص کا نام داسته څنګه مخلص په خیر خیرت دی قدرې ده شکر از بخیر تیریږي کلی ته راغلی یو غرمنې د څنګه وړې مو کنه شیخ لري را باندې چی شي چې ستا خو نو بیا نو ما خبره وکړه زما چې شیخ شینوارو کړی خې او د خوسوالو ډنډکای خې چی شه کور کې تیارې راته او کوټل نه ډیر امن خیر اوسې څنګه راغلی ملي ته ته والا مخلص صاحب سره راغلم پلار مې راغلی صاحب اې سم راغلی بخیر سره اختر د چې مو واخیستل کنه اختر د پاره وا واخلو خو منډي خو چاته نه دتلې نه منډي خو تاسو کور کې څنګه چیرته لار شي او په واره واخلو څنګه دي مول ارزان دي قیمت والا ساکال قیمت دي ولا قیمت شوی تور خم لار بنده ده مخلص صاحب څنګه چل ټول خبره هم دا مخلص صاحب ټول خبره وکړه رومیان دي ټول ځان ته وخړل رومیان ته نه راځي نو ته کلار دفتر کې پروت یو درې سالور خالتي زمنګ دفتر ته راولي چې الکه دغه نه استفاده وکړي ټول دي ځان ته وراسته کړل نو دفتر ته خو رسیږي ته یې څه کې کپټو زموږ د پټو یې کده خار نه هغه خو بیل شه او باید ستاسو د پټو حاصلاتو نه استفاده وکړو مخلص ویل چې د خپل تولیداتو حاصلات نه استفاده وکړي دفتر ته هغه خپل تولید کونل نه راځي لغمان هغه زموږ تولید وز خپل پټي او تصادف په زمانه راولي اختر مخه ده یاره دا 15 مرده ځان غلې کړه دا راولېګم ډیر امن په خیر سي مخلص موږ به وګرځو مله کې بل نور هیوادول سره خبرې اترې وکړو د ساروي او د قیمتونو اړوند داخستونکو سره او د پرونکو سره خبرې اترې وکړو خو خیدا ډیر امن په خیر سي خبرې اترې غرمه هم کړو خلاص بیغه مشه همدغه ته ان شاء الله ډیر امن قدرمن هیوادوال سره سره سي ملتیا مو کړی په عمدي منډوي کې د ساروي او له نور هیوادوال سره هم خبرې اترې کوو ډیر مننه قدرمن لیدونکو چې را سره ستې ملتیا مو کوي او دغه خبرونه ویني دا د ننګرهار ولایت کوز کونړ ولسوالۍ اړوند د څارویو منډوي دي او دغه شاته کمال نظر د ښکاري فکر کوم په ټوله میله کې به د انکی غویانو غټ غویان هم دی دغه کاکا سره خبره اترې کوم د ساتلې دي سلام علیکم چې سړی مشي وعلیکم سلام خیر ډیر مننه بخیر سنو مبارک دی احمد د خیول سوالي اوسیدونکی د خیول د کوم سیمه اوسیدونکی کاریا کلاټه خورم کلی اوسیدونکی ها خورم په کلاټک باندې حسابيږي ها ډیر خډیر مننه بخیر وسی دا غویان چې در سره دي د تجارت لپاره دي اوس وختونه کې خځې کنه ساسو خپل نسل دي خورمونه لري موږ خریداري کړې اوس خو پارمونو نام کړې ده څومره وخت خریدارونه کړې یار موږ یو جمعه کې موږ خریداري کړې دي نږدې وخت مې یعنی اندغه لان وخت لپاره دي اختر قرباني لپاره ما خسرې خپل خو نه دي ساتلي نه خپل هم نه دي ساتلي دي ته کوم غویان وای دي ته انکی وای انکی غوی دا انکی څنګه دی دا انکی پنجابي نسل دی دا پنجابي نسل دی انکی غویا ورته وای ما اوریدل دغه دی انکی غویان غوخه رقم ته تون غوندې بویم کوي ها دا ولي کوي یاره دا مشکل نه لري دا باز مال د ډوډۍ مال چی هغه لکشان ته دغه وزن سیوا ورکې لګ واخه لګ د نورو په حق کې پکې لګ ها حق نور پکې څه باید وشي چې ماشاءالله اساس غویان خو بيخي غټ دي څه باید وشي د خوراک کې دوی لپاره او څو ته ورکړل شي چې داسې غټ غټ شي دوی والله د دې خو اول مرض تقویه دغه وشي تداوی وشي چې دا مرض نه پاک شي پس دا هغه دی ولخ
ښه اتام ورکړل شي په نس ماړ شي کنجاړه ډوډۍ ورکړي نور داسې ښه پروټین مواد دی وله ورکړي چې دی واده وکړي دوی وده وکړي ډېره مننه په خیر اوسئ او دا خو همدلته په ښې ولسوالۍ کې ساتل شوي غویان دي دا همدلته ساتل شوي دي د دې عمر به څومره وي د دې غویانو یاره د دې عمر 2 کاله دی اوس یې 2 غاښې کړي ساکه اوس یې 2 غاښې کړي دا غاښونه په حساب باندې زموږ اکثره هېوادوال نه پوهېږي اوس به یې راته ونه ښایي چې دا غاښونه یې وګورو ولې به نه ښیو دغه دی دا تاسو به یې راته وښایي دا 2 غاښه چې وکړي دا 2 غاښې دی ښه ګورې دا 2 یې غټ کړي دي صحیح ده دا چې ورته دا 4 غاښې شي بیا دا هم چې داسې پلان کړي دا نور چې پلان کړي شپږ غاښې شي هغه چې ورته بیا هغه هم ټول پلان شي 8 غاښې شي دغه مشکل دا دغه په غاښونو باندې 2 دي او دا په غاښ 2 دی دا په غاښونو باندې 2 دي ډېره مننه په خیر سي او د دې غویي قیمت دې څومره دی د دې 1,15,000 1,15,000 افغانۍ او څومره غوښه به ورکړي 15 منه غوښه کوي ماشاءالله 15 منه غوښه په 1,15,000 افغانۍ باندې ستا په نظر قیمت دې ارزانه والله نو عموما مال سکال قیمت ده که سیرلی دی او که وری دی یعنی د سکنه کال کې ټول عموما مال قیمت ده اولین تجار ته یې صاحب چې زه د پښتنه کوم او تر ته وای چې مال قیمت دی کله تجارانو سره خبرې وکم هغه راته وایي چې ولا مال ډیر ارزانه دی بيخي څوک پښتنه نه کوي او کله اخیستونکو سره خبرې وکم هغه یو ډیر قیمت دی ولا د سیده چې تجار سړي خو سالور 15,000 غټي که قیمت بازار کې قیمت اخلي که بازار ارزانه اخلي دا خبره اوس په دې 1,15,000 افغانۍ کې څومره ګټه پات کیږي دا دې کې اوس 1,15,000 ټول څوک نه راګي موږ دې یا زموږ فائنل ریټ 1,15,000 روپۍ دی 15 کې زموږ 15,000 روپۍ مزدوري دا کوي او کې 1,00,000 افغانۍ در کوم را به کی نه والا دا جګ شي بیا مت تاوان او هغه غوايا دې څنګه دي دامن کې غوايا دي دامن کې دي دا څلور والا ان کې دي او دا دې په څو به کړه دي د دې واغې به فرض هغه اخري په 1,10,000 روپۍ دی هغه غوايا هغه اخري او په 1,10,000 افغانۍ اخري ورکه ډیره مننه چې په خیر خبره تر سره وکړلې اجازه دی ویلاړ بشو د ملي نور سنت ولاړ شو او ل نور اخیستونکو بلرون سره به خبره تر کو غټ غوان به د ملي کې کم ځای کې چې بيخي په فرانسوي دی بیا هغه سال کې غټ غوي حالت فرانسوي دی ډیره مننه خیر خبر در سره بیا هم ستړي مشي قدرمنو لیدونکو د دغه څارویو منډوي منځ ته راغلو او دغه حاجي صاحب مخوا کې ولاړ دی غواړو د سره خبرې اترې وکړو چې راغلی د خپل څاروي راوڅي د پلور لپاره او کنه اخیستل کوي او د قربان لپاره څاروي اخلي سلام علیکم حاجي صاحب ستړي مشي وعلیکم خیر علی هر کله شي خوشاله اوسئ او ودانه اوسئ ډیره مننه نوم مبارک دی حاجي صاحب زما نوم عطاالله د جلال آباد له ښار راغلی دی ملي دکنه د دې خیري ولسوالۍ اوسېدونکی زه د درنور ولسوالۍ اوسېدونکی یم او مال اخیستو ته راغلی یم مال اخیستلو لپاره راغلی درینور کې منډوي نه و داسې څارویو هلته منډۍ نشته دا د درینور ولسوالۍ او خیري ولسوالۍ ګډ منډوي ګډ منډۍ ده څه وخت راغلی ولې پرون نه اخیسته پرون خو دلته د منډۍ ورځ هم وه که نه ریټ ډېر اوچت دی اوس څاروي ګران دي ډېر او خلک ډېر تاویږي راتاویږي خو خرید څوک نه کوي ستا خپله زړه چېرته دی پسه به اخلي که سیرلی اخلي سیرلی اخلم زه خپله سیرلی اخلم سیرلی اخلي ولې دا د غرونو خلک د پسونو په ځای د غویانو په ځای د سیرلي شوق ډېر کوي والله بد دا هر چا خپله خوښه ده که نه چې څوک سیرلي سره شوق لري څوک پسه سره لري څوک سوندرانو سره لري که نه
مونږ خلک په سم اخلو او سیرلي م اخلو او نه خو په غرونو کې اکثره د سیرلي غوښه رواج ده علت باندې نه پوهېږي چې ولې ښه دی ښه دی او د پسه او د غوی په پرتله سیرلی ښه دی سیرلی ښه دی اوس دا ګرمۍ موسم دی که نه ګرمۍ کې دا د سیرلي غوښه ښایي ډېر ښه ولې قیمته شوي دي په لامل یې پوهېږي چې د سیرلي قیمته دي وري قیمته دي غویان قیمته دي څه علت کېدلی شي والله علت یې دا ده چې بل خوا نه مال نه راځي دلته همدا خپل تولید دی همدا مال راځي او طبعا دا ګرانېږي که نه لږ شی ډېر ګرانېږي بیا حاجي صاحب که چېرته له پلورونکو پوښتنه وکړو مثلا دغه تیوالي صاحب دی هغه سیرلی راوستي او ما ورسره مخکې خبرې وکړې هغه ویل چې ارزانه دي بیخي څوک د په اوبو په بیه هم نه اخلي او ته وایې چې قیمته دي ګوره اوس نن سبا حالات داسې دي که نه خلکو کاروبار نشته او طبعا چې راځي نه تا ته هغې دپاره چې خرید کوي هغې دپاره ګران پرېوځي که نه او د خرڅوونکي دپاره داسې ارزانه پرېوځي که نه چې والا مخکې خلکو اخیستلې پیسې ورسره ډېرې وي دا سیرلی په 100 زره هم چا اخیستو که نه اوس داسې 10 زره 12 زره باندې هم څوک نه اخلي تا څومره سیرلی زړه کړی څو افغانۍ سیرلی به اخلي والله زه یو 15 زره والا علم 15 زره او څو کسان به شریکېږي یوازې سیرلي کې شریک باندې ما وایي چې اوس ونه وایي چې یو څلور نفره پرې شریک یو او سیرلي کې خو شریک نه وي او په غویي کې بیا چې دی 2 کلن غویا کې 9 نفره شریکان کېږي اووم کېږي پنځم کېږي او څلور سوچ وسته یي که نه د 12,000 افغانیو پورې سیرلی پیدا نه شي درته اوسه پورې ولا نشته شته خو لږ کمزوري وي که نه هغه زه غواړم چې لږ ښه شی غواړم لږ ارزانه غواړم ارزانه واخلي مثلا په 12,000 افغانیو سیرلی ته اخلي 15,000 افغانۍ زړه نه ویسي دي په 15,000 افغانیو ته غواړې څومره یو 10 منه سیرلی والي نه 10 منه چې 6 منه وي 5 منه وي 5 منه وي که نه 5 منه مې بس دی بس دی ول نه پیدا کېږي دا هغه سیرلی اوس غټ نه دی دغه به څومره دا وړي دي که دا 2 منه هم نه خېږي 2 منه هم نه خېږي که نه خدواني منم نه خېږي ډیره مننه چې په خیر چې خبره تر سره وکړې ډیره مننه ډیره مننه خیر شي ډیره مننه قدرمنو هیوادوالو چې را سره سیملتیا مو کوي را سره پاتې شي په منډوي بازار کې یو د څارویو د قیمتونو اړوند او همدارنګه د اخیستونکو او پلورونکو سره خبرې اترې کوو را سره پاتې شي بیا هم ستړي مشري قدرمنو هیوادوالو تاسې په تیر کې ولیدل د سیرلیو له اخیستونکو سره مې خبرې وکړلې او دا د اوس راغلم د منډوي بیخي منځ ته دلته دغه هیوادوال چې تاسو وینئ دغه غویا فکر کوم د خرڅ لپاره راوستی دی د ده سره خبرې اترې کوو سلام علیکم قاري صاحب ستړي مشري السلام ورحمت الله جوړ ډېره مننه بخیر چې نوم مبارک دی نثار احمد نثار احمد د ښېوې ولسوالۍ اوسېدونکی درې نور رسواله درې نور ولسوالۍ او ښېوې ته د درې نور او د ښېوې میله یو ځای ده ولې په درې نور کې میله نه جوړېږي داسې ده چې اوس خلک دا مرکزي ځای دا دی که نه ځکه د کونړ او د درې نور او د ښار او د کابل او د لغمان ځایونو مال همدغه منځ دا ساحه چې مرکزي ځای همدا ده مرکزي ځای ښېوې ولسوالۍ ده ډېره مننه په خیر اوسي دغه کوم څاروی چې د سره دی د غویا دا دې ساتلی دی که نه د تجارت لپاره دې اخیستی و دا تجارت لپاره مې اخیستی دی څومره وخت کېږي چې اخیستلی و یاره یو هفته به کېږي چې اخیستی یو هفته کېږي هغه وخت یې په څو روپۍ اخیستی و دا مې 3 زره مې اخیستی دی او اوس یې په څو بیه کړی اوس 4 زره معنا 11,000 افغانۍ پکې ګټه کې څنګه دی هیوادوالې پوښتنه کوي که نه او راځي څوک په 15,000 غواړي څوک په 15 غواړي مختلف قسمه ریټونه راځي ستا خپل زړه څه دی په څو افغانۍ ورکې یاره انشاءالله چې څوک اخلي که نه 6 کې ورکوم دغه حاجي صاحب راغی دی لکه چې اخلي نه اخلي ولې ها په 6,000 افغانۍ باندې خرڅې هغه غوی هم ستا دی هغې په څو بیه کړی دا سپین هغه 1,10,000 دا سړی ګوراډي وران ګوري اسنه چې درنه مې ووهي نه ول نه کوي
ته خو وایې چې وهل نه کوي نه کوي او به مې وهي ګوره نه دی وایي ډېره مننه په خیر سوره چې خبرې اترې سره وکړې دي الله دې په تجارت کې برکت واچوه او الله دې زمانونه په خیر سره خرڅ کړي ډېره مننه په خیر سکور ودان ډیره مننه قدرمن لیدونکو چې راسره سئ ملتیا مو کوئ دا د څارویو منډوي یوه بله څنډه ده او دلته هغه غویان خرڅېږي چې تر ټولو لوړ قیمت لري په دغه میله کې او د غوښې په اندازه هم تر ټولو لوړ دي دغه ورور چې راسره ولاړ دی دی څښتن دی او ده ساتلي دي دا د فارم خاوند دی سلام ستړی مې شي وعلیکم السلام وروره خوشحاله اوسه ډیره مننه په خیر اوسئ نوم مبارک دی نوم مې بصیر احسان دی د ښوی ولسوالۍ اوسېدونکی د ښوی ولسوالۍ اوسېدونکی د کومې سیمې د ښوی د رحمت آباد کلي رحمت آباد کوم طرف ته دی رحمت آباد رحمت آباد د دغه سره منډۍ نه لږ پورته ها منډوي نه لږ پورته ډیره مننه په خیر اوسئ خوشحاله اوسئ دغه کوم غویان چې دلته راوځي تا مخکې ویل چې 20 دانې غویان مې راوځي شل دلته دانې د قربانۍ لپاره تر څو هېوادوال واخلي ټول په همدغې سویې دي نه دا یې واړه دي د دې نه هم غټ خرڅ کړي او 4 دانې غټ پاتې هغه د دې نه وروسته راوړو هغه دروسته راوړي هغه لږ وروسته راوړو د دې نه مو غټ خرڅ کړل ولې مو اوسه پورې راوړي نه دي میلې ده نو خو ترتیب د میلې داسې دغه غوندې نه دی برابر نه دی دلته دا غټ مالونه دي دا د ګرمۍ د وجې هم خرابېږي هلته خو فارم کې ډېر په سهولت کې دغه وي دلته هغه سهولتونه ورته ډېره مننه فارمو د رینور طرف ته دی که نه په خیوه کې نه ښوی ولسوالۍ کې دی خپله دننه ولسوالۍ دغه کې د ولسوالۍ تر څنګ ولسوالۍ تر څنګ دی ما ویل که هغه د ولسوالۍ په ودانۍ کې مو دننه فارم جوړ کړی دی ډېره مننه په خیر اوسئ دغه غویې قیمت څو دی د دې غوی قیمت هم 2.5 لکه کړی وروره 2.5 لکه افغانۍ او هغه ته چې هغه سپین ولاړ دی هغه غوی هم کړی دی په 1,80,000 دا بل هم کړی په 2 لکه یو لکه شلې چې در کوم را بیا نه کړي نه نه ولې نه کوي په خیر همکاري وکړه موږ سره نو نه کوي چې واره یې کوله تا نه ډېره مننه په خیر اوسئ فارم لري په خپله څه ورکې دغه څاروي ده چې ماشاءالله داسې تندرسته دا هر څاروی د ټیم 7 کیلو 8 کیلو کنجاړه ډوډۍ خوري د وخت او د یو ټیم درې وخت ورته ورکوي که نه 2 ټیمه دانه ورکوو موږ سهار او ماښام ډېر ښه ډېره مننه او د دغې قیمت د 2.5 لکه افغانۍ د دې قیمت هم 2.5 لکه کړی د دې نه مخکې خرڅ کو په 3 لکه افغانۍ یو دانه دا به څومره غوښه وکړي دا تقریبا د 70 منه وزن ورکوي او بیا منه غوښه ورکوي سوچه خالص غوښه او په 2.5 لکه افغانۍ دی او هغه به څومره ورکړي ستاسو په هغې د 80 منه وزن دی دا تاسو تلئ که نه داسې تخمیني وایي خپله تلو هلته موږ سره فارم کې کنډې د ژوندي تلو د هغې اوسط دی نه وباسو صافي غوښه اندازه موږ ته معلومیږي نیم په نیمه فرق کوي دا مالونه قصابان هم یې خپله د ښوی بازار کې هم غټه د قصابۍ دکان دی ماشاءالله بیا خو نو بیخي کاري تجربه په دې برخه کې بیخي زیاته ده بیخي شکر الحمدلله نو داسې دغه موږ نه کوو چې موږ نه مینهوال هم خفه شي ووایي چې موږ ته زیاتې کړی داسې په خپلو اصولو باندې مال ورکوو ډېره مننه په خیر اوسئ دغه غوا چې ته دلته ولاړ دی که نه په 2.5 لکه افغانۍ قیمت هم وایي ممکن په دغه اطراف کې د دې لپاره داسې څوک پیدا نه شي په اطرافو کې واري دې باندې به هغه خلک چې په ښاریاتو کې اوسېږي او امکان دی ولري چې هغوی واخلي داسې غټ غټ څاروي بالکل ستا خبره په ځای ده وروره خو دلته هم شکر دی خپل کلیوال ډېر لرو خپل اطرافي خلک ډېر لرو د ښاریاتو نه زموږ او ستاسو اطرافي خلک یې ډېر خوښوي او ډېر یې اخلي ما خپله په اطرافو کې خرڅ کړي ښار کې هم نه دي وړي 12 دانې مې هلته خرڅ کړي 12 واړه مې په اطرافو والا خرڅ کړي په ښاریاتو والا مې نه دي خرڅ کړي ښاریاتو والا نه دي اخیستي نه که چېرته له ښاره زموږ یو هېوادوال راشي او هغه ووایي چې دغه غویا په 2.5 لکه افغانۍ زما شو په 2.5 لکه خو فکس نه ورکوي خو یو څه 5,000 شپږ زره جوړ آمد به ورسره کوئ هغه خو یې کوئ او میلمه مو دی
هغوی وایي چې دا د مانه د وخت ومنه کونجاړه هم خوري خو هغه نور مصارف په ټول په خپل ځای کا هغوی په ښار کې ځای نه لري چې دا وساتي تاسو ورته تر اختر ورځې پورې مشکل نشته د رفیع په مازدیګر ورته بارو کور ته ورته رسوو عرفې مازدیګر خو بیا یو شپه پکې تېرېږي که نه تېرېږي خو سهار همغه ټیم ته حلالوي او که وایي چې همدلته قرباني کوو همدلته په دې هېوادوالو هم مشکل نشته موږ ځای لرو کشتارخانې لرو سهولیت شته د همدلته یې ورته حلالولی شو ډېره مننه په خیر سکور ځان چې خبره اترې در سره وکړلې او دا مو ډېر لوړ خدمت دی که کوم هېوادوال غوښتل چې همدلته درماني وساتي نو ورته یې وساتئ د اختر په سهار یې ورته ورولېږئ او که همدلته په دې خپلو غریبو بېوزله هېوادوالو باندې تقسیموله هم همکاري ورسره وکړئ خپلې پیسې مو چې څومره زیاتې کېږي کمې ترې واخلي خو ګزاره ورسره وکړئ ډېره مننه وروستۍ کې د پیغام څه دی وروستیو کې مې همدا پیغام دی چې هر څه خدمت کې خپل ولسوالیو کې د هر سړی خپل دغه وکړي خپل د وطن تولید دا به ډېر زموږ او ستاسو د ویاړ دپاره یار یو ویلې پاکستان لاره بنده ده سږ کال به مال قیمت یې نه به پیدا کېږي خو د هغې نه سږ کال د ټولو په پرتله باندې مال ډېر ښه دی کوم غوي چې موږ دلته بیې کوو دا په پاکستان کې په 15 لکه 18 لکه کلدارې دغه کوي موږ هلته په 2 لکه او 1,80,000 روپۍ باندې خرڅو دا غوي دلته ډېره مننه چې خبره تر سره وکړئ کور ځان خوشحال اوسئ ډېره مننه قدرمنو هېوادوالو چې راسره وئ ملتیا مو وکړله او زموږ دغه خپرونه مو له پیل نه تر پایه پورې راسره ولیدله دا د ننګرهار ولایت اړوند د کوز کونړ ښې ولسوالۍ د څارویو منډوي و او په دغې منډوي کې مو د څارویو د قیمتونو اړوند او همدارنګه د اخیستونکو سره او پلورونکو سره خبرې اترې وکړي ډېره مننه چې راسره وئ ملتیا مو وکړه او خپرونه مو له پیل نه تر پایه راسره ولیدله سلامونه درنو هېوادوالو که غواړئ چې د نړۍ ټولو هېوادونو ته خپل اجناس او اسناد په مطمئن او چټک ډول واستوئ نو ایکسپو UPS انتخاب کړئ زه مهراب ګل مخلص ستاسې په خدمت کې